نو د رمضان المبارک میاشت د محترم مسلمانانو دا د شریعت قانون دی او د الہ العالمین قانون دی، لکه څنګه چې د وخت او د ځای په بدلیدو سره عبادت کې ثواب زیاتیږي، د عباداتو اجر او ثواب زیاتیږي، نو همدغه شان د وخت او ځای په بدلیدو سره د ګناه سزا هم زیاتیږي. اوس رمضان المبارک میاشت ده، یو فرض الله پاک په اویو فرض باندې بدلی، یو فرض په اویو فرض باندې، نفلونه الله پاک په فرض بدلی، یو سبحان الله ویلو باندې اویا اجرونه ملاوي، ځکه چې میاشت د صدا د رمضان ده. نو پتو لګی دا چې د وخت په بدلې دو سره د ځای په بدلې دو سره په عباداتو کې چې څنګه اجر زیاتیږي نو داسې په ګناه کې سزا هم زیاتیږي. تاسو ته تمهیدی او خبره پکې وکم. مثال با اول د دې درکم د ځای په بدلې دو سره د مکان په بدلې دو سره د عبادت په ثواب کې فرق راځي. مثلا د ماسپخین مونځ دی، سدي د سمونځه ماسپخین جواب را کوي. اوس دغه د ماسپخین مونځ یو کس ادا کو او کور کې ځان له وکا، صحیح شو. دویم کس دغه د ماسپخین مونځ په جمعات کې د جمع سره وکا. دریم کس دغه د ماسپخین مونځ په مسجد نبوي کې د جمع سره ادا کا. سلورم کس دغه د ماسپخین مونځ په بیت الله شریف مسجد حرام کعبه ته مخامخ ادا کا. مونځ دغه د ماسپخین دی، یو سړی په کور کې ځان له مونځ وکا، دویم سړی مونځ وکا د محلې په مسجد کې د جمع سره، دریم کس مونځ وکا په مسجد نبوي کې، سلورم کس د ماسپخین مونځ وکا بیت الله شریف کې. الله پاک دې موږ او تاسو ته نصیب کړي. اوس د دې سلور واړو د ماسپخین مونځ په ظاهر باندې یو شان دی. څنګه یو شان دی؟ ځکه په دې ټولو کې قیام شته که نشته، قرائت پکې شته که نشته، رکوع پکې شته، سجدې پکې شته، قاعدې پکې شته، تشهد پکې شته، سورت فاتحه پکې شته. دا ټول سیزونه برابر دي که ظاهرا ورته مونږ او تاسو وګورو، خو لیکن د دې سلورو واړو کسانو د مانځه په ثواب کې فرق شته. اگر چې مونځ ټول دغه د ماسپخین مونځ دی، خو په ثواب کې فرق شته، ځکه په کور کې مونځ کوونکي ته د دې مونځ یو ثواب ملو شو، صرف یو. او کم کس چې په جمعات کې د جمع سره مونځ ادا که نو دته د 28 مونځونو اجر او ثواب ملو شو، 27 مونځونو، ځکه د په جمع سره ادا که. او په مسجد کې دا بل صاحب مونځ کړی دی په مسجد نبوي کې، نو دته د یو مونځ الله پاک په 50,000 باندې بدل که. د 50,000 منځونو د 50,000 منځونو اجر او ثواب ورته ملو شو، صحیح شو. او د کم کس چې بیت الله شریف کې مونځ وکا نو دته د مونځ ثواب یو په 1,00,000 باندې ملو شو. هغه یو مونځ په هغې کې قوت د 1,00,000. نو پته ولګېده چې د ځای په بدلیدو سره
د مکان په بدلیدو سره د عباداتو په ثواب او په اجر کې فرق راځي. ثواب او اجر سیوا کیږي دغه رنګې د وخت په بدلیدو سره د عباداتو په اجر کې تبدیلی راځي. ښه اول مثال یو کس په نورو 11 میاشتو کې فرایض او نوافل ادا کړي دي او بل کس په رمضان کې فرایض او نوافل ادا کوي. صحیح ده؟ اگر چې په ظاهره دواړه یو شان مونځ دی، اغم نفل دی دام نفل دی، اغم فرایض دی دام فرایض دی، خو د وخت په تبدیلی سره په ثواب کې ډیر فرق دی. ځکه په عامو میاشتو کې د یو فرض مونځ کولو سره د یو فرض ثواب ملاویږي او په نفل مونځ کولو سره د یو نفل ثواب ملاویږي. خو لیکن په رمضان کې د یو فرض مونځ په ادا کولو سره د دې په بدله کې د 70 فرایض او اجر او ثواب ملاویږي. خبر باندې پوهیږئ که نه؟ د 100 فرایض او اجر ملاویږي د 70 فرایض. دغه رنګې یو نفل پر رمضان المبارک کې تا 2 رکعاته نفل وکړه، یو نفلی مونځ دې وکړه، نو په دې سره د فرض او اجر او ثواب ملاویږي. د فرض چې څومره اجر او ثواب دی په رمضان کې دومره ثواب د نفلو دی. دویم مثال یو کس د کال په نورو شپو کې د شپې عبادت کوي، نفل کوي، لکه ماشاءالله مونږ او تاسو چې د شپې را پاسو ښه ښایسته دې ورځو کې 3 بجې را پاسو او 10 کو ښایسته ښکلی مزیدار او بیا ځان ته جانماز واچو او ودرېږو تهجد کو او د هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا څه کوو الله تم لاسونه پورته کړي نو سهار داخلېدو ټیمه پورې مونږ او تاسو چې کوم دی څه کوو الله ته جاړو دعاګانې غواړو چې یا الله ورځم ښه کړي، یا الله د قیامت سختۍ راته اسانې کړي، د زنکدن سختۍ اسانې کړي، د قبر د عذاب نه مو ساتي، د جهنم د عذاب نه مو ساتي. دا موږ تاسو غواړو که نه؟ ماشاءالله هره شپه را پاسو الحمدلله ماشاءالله. د شپې چې خوبونه کې نور خلق دي پوهېږې په خبره دلته نشته نور ځینو کې اوسېږي. بهر حال نو عامو شپو کې یو کس را پاسی نوافل کوي، تهجد کوي، نو د هغې اجر او د قرنګې د لیلة القدر په شپه چې عبادات کې نو په ظاهره خو هغم نوافل دي دام نوافل دي، هغم نفول دي دام نفول دي، خو لیکن د وخت په بدلیدو سره په اجر کې فرق راله. دغه باندې یو اجر او ثواب ملاویږي، خو لیکن په لیلة القدر کې چې را پاسې دي نو په دغه یو شپه کې تا د 1000 میاشتو د عبادت نه ډیر ثواب ملاویږي. او الله خپل فرمای خیر من 1000 شهر. نو دا 1000 میاشتې تقریبا صد پاسه 83 سال راځي، نو په یو شپه د 83 سال اجر او ثواب تا ته ملو شو. دریم مثال یو کس په عام ورځو کې روژه نیسي، دویم کس د عرفې په ورځ روژه ونیسي، دریم کس د عاشورې په ورځ یعنی 10 محرم روژه ونیوله،
او سلورم د رمضان المبارک روجه اونیوله اگر چې هم دغه یو روجه ده د صبح صادق نه واخله تر ماښام غروب افتاب پورې د خوراک څښاک او د جما نه ځان ساتل دې ته روجه وي صحیح ده همدقه روجې ونیوله نو یو عامه روجه نیولې ده یو د عرفې په ورځ نیولې روجه یو د عاشورې په ورځ یو د رمضان المبارک خو لیکن د ثواب په اعتبار سره د دې ترمنځ دومره فرق دی لکه څومره چې د ځمکې او د اسمان ترمنځ فرق دی ثوابي روجه د هغې جدا ثواب دی اوس د عرفې په ورځ او یا د عاشورې په ورځ دی چې روجه ونیوله نو د دې جدا ثواب دی په دې سره د 2 کالو ګناهونه معاف کیږي او د رمضان المبارک روجه خو مونږ تاسو ته معلومه ده مخکې تیر شو که چا د رمضان المبارک یوه روجه وخوړله یوه روجه وخوړله د رمضان المبارک بغیر د عذره او دی بیا تر مرګه پورې نفلی روجې نیسي نو د رمضان دغه یو روجې اجر دی نشي پوره کولی نو خپله اندازو لګوي نو دا معلومه شوه چې د مکان او د وخت په بدلیدو سره د عباداتو په اجر او ثواب کې فرق راځي نو دویمه خبره دا ده چې د وخت او د ځای په بدلیدو سره د ګناه په سزا کې فرق راځي څنګه فرق راځي چې د مکان او د وخت په بدلیدو سره او په تبدیلی سره د نیکو اعمالو او د عباداتو په اجر او په ثواب کې فرق راځي دغه باندې مختلف امثله ذکر شیو دا د نن ورځې بیان د تیر شوي بیان حصہ ده او عنوان دا دی چې د ځای یعنی د مکان او د وخت په بدلیدو سره د ګناه سزا چې کم ده نو هغه زیاتیږي مثلا د ځای په بدلیدو سره د ګناه په سزا کې فرق راځي یو کس په خپل کور کې یا په بازار کې شراب څکي دروغ وایي یا موبایل باندې لګیا دی ډرامه ګوري فلم ګوري یا نوري موویګانې ګوري یا لګیا دی د سازونو سره د دوکړو او د باجو سره ټیک ټاک جوړي لکه چې نن سبا پکې ډېر خلک مبتلا دي نو دا کار دی یا کور کې کوي یا په بازار کې دویم کس دا کارونه کوي نعوذ بالله لګیا دی په مسجد کې دروغ وایي یا په مسجد کې ناس دی غیبت کوي په مسجد کې ناس دی شراب څکي نعوذ بالله یا په مسجد کې ناس دی په محراب کې او ټیک ټاک جوړیا او موبایل ځان ته مخامخ کړی دی او یا په مسجد کې او یا په مدرسه کې دی ناس دی په موبایل باندې ویډیوګانې ګوري مختلف قسم دریم هغه کس دی چې نعوذ بالله
هغه په مسجد نبوي کې ناس دی او دغه کارونه کوي. څلورم کس هغه دی چې هغه په بیت الله شریف کې په مسجد حرام کې د کعبه په خوا کې ناس دی او دغسې کوي. نو اگر چې ګناهونه خو همدغه دي، خو لیکن په کور کې چې کومه ګناه کوي د هغې جدا سزا ده. بیا په جامع مسجد یا مدرسه کې نو د هغې سزا د هغې نه زیاته ده، ځکه دی کې د مسجد او د مدرسې حرمت هغه هم پایمال شو، د مسجد او د مدرسې بېادبي هم پکې وشوه. دغه رنګې هغه دریم کس چې په مسجد نبوي کې دغه د ګناه په کارونو کې مبتلا وي، نو د ده سزا د هغې نه هم زیاته ده، ځکه مسجد نبوي دا افضل مسجد دی او دا هغه مسجد دی چې آقای نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو لاسو باندې تیار کړو. بیا یو بدبخت انسان لګیا دی بیت الله شریف، هلته کې دغسې بېهوده حرکات کوي، نو د ده سزا بیا د هغې نه هم بره ده. اگر چې دا ګناهونه ظاهرا یو شان ښکاري او ګناه هم یو ده، خو لیکن سزا یې زیاته ده بیا، ځکه دلته مکان بدل شو. نو څنګه چې د مکان او د وخت په بدلیدو سره د عباداتو اجر او ثواب زیاتیږي، نو دغه رنګې د مکان بدلیدو سره او د وخت بدلیدو سره د ګناهونو چې کومه سزا ده نو هغه هم بدلیږي. الله پاک دې مونږ او تاسو ترېنه وساتي. نو دې وجې نه مسلمانانو ورونو احتیاط ډېر پکار دی، او خاص کر په مسجد او په مدرسه کې